بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن در سره د کتاب د پنځم درس اخرنی درس در سره شریکوم. نو امیدوارم دوستانو چې را سره پکې ستړي نشئ. ښه دوستانو، لکه الحمدلله شکر، لکه دوستانو څنګه چې پیږي چې د څلورم درس په اخرنی درس کې دغه خط ویلې چې وای دس muss ich machen، یعنی څه دس یعنی دا، muss یعنی باید، ich یعنی زه، machen یعنی وکم، یعنی دا باید زه وکم. چی شو وکم دوستانو؟ ګوري دوستانو، لکه په تیر درس کې چې و دلته sprechen و، اوس دلته چی شي دي؟ شرایبن. آفرین دوستانو. نو دوستانو د دې سرحده پورې چې موږ تاسو را ورسېدو، لکه په هغه کې باید خبرې شروع کړي او دلته چې د دې سرحده پورې باید لیکل زده کړي. نو مې دارم دوستانو پوه شوي. خو خیر بهر حال هغه د تاسو خپل کوشش ده. د زمونږ استاد په پښتو کې متل ده چې وای کنه زه په شابه دې کوم چې نه خوري صدر باندې وکم. نو دوستانو چې نه زده کوي نو هغه د تاسو خپل کار ده، نو چې نه زده کوي هغه د تاسو کار ده. خو بهر حال دغه څه ده وای. نو ګپ مې در سره ولګاو دوستانو چې زړه ته ونه نیسي. خو بهر حال ولې رښتیا خبر هم ده چې نه زده کوي نو څه څوک سره وکړي. ښه دوستانو، به دغه ختم مغه تکراری ده چې مثال خبرې وو زین دیزی افګابن، یعنی وو یعنی چیرې زین دی یعنی ټول دیزی، یعنی دغه افګابن یعنی د درسونه تمرینونه یا عبارتونه، لکه دغه شمیره چې ورسره یې کنه. نو دوستانو همغه څه معنا ده زوخن زی ان لیکشن 5. زوخن یعنی ولټوي، زی یعنی تاسو ان لیکشن 5 یعنی په پنځم درس کې. نو دوستانو دغه شماره چې کومه ګوري، نو دغه شماره چې ورسره دلته د رنگونه ګوري، په دغه رنگ کې په دغه رنگ کې په دغه رنگ کې، یعنی په دغه رنگونو کې تاسو کولای شئ چې دغه سر کې پنځم مشمیري. نو دوستانو ما تاسو سره کتاب معرفي کړی چې تاسو ته کتاب معرفي کړی چې څنګه کولای شئ چې ویل ولې انلاین یا ډاونلوډ کړئ. نو کولای شئ چې خپل پکې وګورئ. او په غیر دغه نم دوستانو، لکه ما چې د ویډیوګانو په ترتیب باندې څنګه درس درته جوړ کړی ده، نو هغه ترتیب مې وسرته جوړ کړی. نو زه دا درته وایم. نو دوستانو ارګنسن باندې خو پیږي، شرایبن باندې هم پیږي، مارکیرن باندې هم پیږي، ماخن زی انالیست په دې باندې هم پیږي کنه. مختصر معنی ارګنسن یعنی کامله کې، زی یعنی تاسو، نو کامله کې. بیا دلته سایت یعنی صفحه، په دغه صفحو کې دغه عبارتونه دلته شرایبن زی یعنی ولیکي تاسو هم دام هم چران مغسی، لکه شرایبن دغه سینه یعنی شرایبن ولیکي دوستانو. خو یعنی مغسی تاسو ولټوي په دغه تمرینونو په حساب باندې. خیال ته مارکیرن زی یعنی مارک په باندې وخی سات د صفحه، او ماخن زی انالیست یعنی جوړ کوي یو د انالیست. ښه دوستانو، کومه سفر لکه تیر درس کې مې چې یا دمغه څلورم درس په اخرنی ویډیو کې مې چې څنګه درته ویلې، خو صرف د دې فرق یو شی ده. هغه چې دوستانو که فکرم کړی په هغه کې مې داسې عبارت، صفحه شمیره او ویډیو داسې مې جوړ کړي. ښه لیکن په دې کې مې داسې لیکل ورسره کړي، یعنی عبارت، صفحه او لاندې د ویډیو شمیره. دوستانو ګوري چې دغه د ویډیو اخرنی کونج ده، نو دغه دوه خطونه هم دلته ښکته مې لیکلي، یعنی دا دغه شرایبن د خط هغه دي، نو زایدنه نو په دغه ترتیب په دغه حساب باندې مې داسې لیکلي. امیدوارم دوستانو پوه شوي چې دغه اولنی چې دغه د درس تمرین یا عبارت شمیره ده، او دا دویمه چې د صفحې شمیره ده، دریم چې یعنی د ویډیو شمیره ده، یعنی دا تور خطونه چې دي د ویډیوګانو شمیرې دي، او دغه نور چې دي یعنی د کتاب د عبارت او د صفحې شمیرې دي. امیدوارم دوستانو پوه شوي. یو دویمه خبره ده چې دغه وواتیا او دغه وواتیا او دغه وواتیا، یعنی دا درې ځای چې دي دا په یو ویډیو کې دي. لکه مثال د خبرې دغه ارګنسن چې ده دا په شپږ شپېتم صفحه کې ده او شلم عبارت ده. دلته چې ده دغه شرایبن چې کوم یو د اتلسم عبارت ده، یعنی پنځه شپېتمه هغه صفحه ده چې دغه واتیاومه کې ده، یوشتم دوشتم هم په واتیاومه کې ده، او صفحه شمیره چې ده شپږ شپېتمه ده. دا ولې دوستانو چې مثال خبرې په دغه ویډیو کې موږ تاسو دوه صفحې درس ویلی ده. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. او نور چې ده همدغه په همدغه ترتیب باندې دغه کومه شمیرې چې دي تاسو کولای شئ چې دغه تورې شمیرې چې کومې دي دغه شمیره باندې ویډیو تاسو وګورئ، الماني په پښتو یا او دغه نه بیا دغه اخواته دغه شمیرې ورسره وخی، نو کولای شئ چې همدغه عبارتونه او دغه صفحې ورسره پیدا کړئ. نور دوستانو خاص څه شی پکې نشته، زه به نور درته څه وایم. امیدوارم دوستانو پوه شوي. ښه اوس به ښکته راکوشو.
او دغه تفکر ساتي چې دغه د شرایبن سره د خیا پاس ځای نه و چې دلته ملي کړي نور دا چې د دغه ځای پورې د دام د دغه ځای پورې ده او په اسانه هم چې څنګه ګوري دا د دغه ځای پورې ده لکه وګورئ دغه ویډیو چې د 93 صفحه لري او 4م تمرین دغه ده دا وګورئ 94 ویډیو ده چې دغه د تلاندې لیکل شوی دلته هم دغه 94 دلته یعنی دغه حساب ده خو امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه خو پورته بل لاره ماته هم نه راځي ښه دوستانو دلته وایي چې ارګنسن زی داس وی ورت یعنی څه ارګنسن یعنی کامله کې زی یعنی تاسو داس یعنی دا وی یعنی دا دبليو چې دا په دې ژبه کې دبليو ته وی وای ورت یعنی جمله یعنی کامله کې تاسو هغه جملې چې کوم یو د وی نه شروع کیږي یا مثلا د دبليو نه شروع کیږي نو تاسو امیدوارم دوستانو پوه شوي اوس ګورئ دوستانو لکه دلته وایي چې ایس داس د دې سره کومه جمله راځي ځکه دغه جملې موږ تاسو ټولې ویلې دي په تیرو درسو کې او بلې خبرې ته دوستانو توجه وساتئ چې وګورئ دلته وایي چې داس muss ich machen یعنی څه دا باید زه کوم چې کوم schreiben یعنی دا لیکل دوستانو یعنی موږ تاسو دا درس هم چې اصل کې د لیکلو په اړه کې ده نو ځکه دا باید موږ تاسو دلته کامل کړو افرین دوستانو امیدوارم چې تاسو ځان سره صحیح جواب ورکړئ خو که نه مې ورکړئ نو د دې هغه کې جواب کیږي چې where is this where is this یعنی where یعنی څوک است یعنی دا داس یعنی دا یعنی دا څوک ده امیدوارم پوه شوي دوستانو ښه دلته د دې سره kommt sie افرین دوستانو که جواب هم صحیح ورکړئ و هر kommt sie یعنی هغه د کوم ځای نه راغلی یا د کوم ځای ده یا د کوم ځای دی ځکه دوستانو چې دا د زی هغه ده یعنی کېدای شي جمع ته مې کېدای شي ښځې ته مې اشاره نو دوستانو امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي ښه woher kommt sie یعنی هغه د کوم ځای نه راغلی یا هغه د کوم ځای نه راځي خو به هر حال داسې ښه دلته وایو چې ist sie von Beruf یعنی څه است یعنی دا زی یعنی هغه فون بیروف یعنی په کاسبه کې آفرین دوستانو واس است زی فون بیروف یعنی د هغه کاسبه چی شه ده یا د هغوی کاسبه چی شه ده دوستانو جمع او خزه ته استعمالیږي نو امیدوارم دوستانو پوه شوي ښه د دې نه دا خاطر دلته وایي چې غره ده است ایره پراکسیس دې ته اوس چې راځي دوستانو افرین دوستانو صرف دغه د پراکسیس جمله چې دا نوې ده خو دې ته باید چی راشي افرین دوستانو دغه و راځي و است ایره پراکسیس یعنی و یعنی چیرې است یعنی دا ایره یعنی د ستاسي یا د ستا پراکسیس یعنی دوستانو د معنی یا د هو د معنی ډاکټر خلاصه داسي ګوري دوستانو په دې باندې د پراکسیس باندې به زه توضیح درکوم چې امیدوارم را سره په باندې پوه شئ دوستانو د پراکسیس باندې په پښتو کې سیده زه هم پوه نه شوم ځکه چې کتاب کې مې وکتل نو په کتاب کې ورسره دو دی لیکلو که په ترانسلیټ کې مې وخل عمل راغی خو ولې په دې ژبه کې په پوه شم ځکه چې د جمعې په ورځ باندې یو ملګري سره په موټر کې تلم نو هلته په هغه باندې په لوحه باندې لیکلي کلاینې تیر پراکسیس یعنی څه د وړو حیواناتو د معایناتو ډاکټر داسې راځي نو دوستانو په یوه کې چې د حیواناتو ډاکټر بیل او د انسانانو بیل خو ډاکټر باندې سړی ځان معاینه کوي کنه یعنی مریضي ګوري چې زما تکلیف څه شي ده تاسو خلاصه نو امیدوارم دوستانو پوه شئ او کنه تاسو ته خاص معنی درځي نو امیدوارم دوستانو چې تاسو خپل پوه شئ دغه نه دا خاطر ته راځي چې است د شپریښتونده د سره چی راځي افرین دوستانو د سره راځي چې وان است د شپریښتونده یعنی کله هغه کینیا کله یلته کنه د ټکی ټکی معنی باندې خو درته یلی دي چې دوستانو کله د خبرو سات یا کله د خبرو سات داسي امیدوارم دوستانو پوه شئ د دې نه ښکته چې راځي په دې باندې خو په یوه چې دغه اخرنۍ راځي چې وی است د ټلیفون نومره یعنی د ټلیفون نومره یا شمیره د څه ده یا د ټلیفون شمیره څه ده نو امیدوارم دوستانو پوه شئ ich aus Katara kuzi دوستانو دلته په دې ځای کې وایي چې markieren Sie die 6 Fehler یعنی څه
مارکیرین یعنی علامې وښیي زی یعنی تاسې د زیکس فعله یعنی د شپږو غلطیو کې لکه څنګه چې دغه مارک نه دوستانو ها باندې مارک وهل شوی او دلته مخکې وایي شرایبن زی richtig یعنی ولیکئ تاسې صحیح یعنی دلته شپږ دانې غلطیان شته دي تاسې صحیح ولیکئ یوه خو دغه چې دلته دوستانو خپله لیکلې ده شپږ دانې باید موږ تاسې یې کړو دوستانو لکه څنګه چې ما تاسو ته توضیح درکړې که دغسې مارک زه پې باندې وښم نو دغه حروفونه ورکېږي نو ما په مغه ترتیب باندې چې کومه غلطي ده هغه مې دلته ورسره پاس لیکلي دي نو دغه غلطیانې دي ښه اوس به دوستانو زه به تاسو ته اول نوم راولم بیا به توضیح درکړم مثال د خبرې منتګ یعنی دوشنبه خو دلته دوشنبه کې چې ده دلته ها دغلته پاسې زیاته لیکلې اضافه ده نو دا پکې نشته ځکه منتګ داسې لیکل کېږي نو دغه های غلطي ده چې خپله علامه کړې د دې نه مخکې ځو یا دلته د دینستګ یعنی سهشنبه خو د سهشنبه کې چې غلطي ده دوستانو دغه اس غلطي ده اس باید د تینه شات دا خواته ولیکل شي دغه ان سره په څنګ کې نو دا غلطي ده دوستانو ځکه دلته تاسو ګورئ چې دا درس د زمونږ استاد د لیکلو په باره کې ده باید زمونږ استاد لیکل هم ځکه وایي زه باید دا لیکل وکړای شم نو زه امیدوارم چې تاسو یې وکړای شئ ښه د دې نه دا خواته دلته وایي چې میت وخت کې دوستانو ګوري دلته دوه دانې تیګانې راځي نو دغه یوه تې کمه ده ځکه دلته تې مې ورسره لیکلې ده ښه د دې نه دا خواته میت وخت یعنې هغه ده چهارشنبه ښه د دې نه دا خواته دلته وایي چې دونرستګ کې څه شی کم یا زیات دي آفرین دوستانو ان یو دانه کم ده یعنې دوه دانې انه پکې راځي ښه د دې نه دا خواته فرایتګ په فرایتګ کې څه شی دي دوستانو ګوري چې فرای تک کې ای کمه ده دغه ای چې کومه ده په انګلیش کې دې ته ای وایي او په دې ژبه کې ای وایي بیا انګلیش ای چې کومه ده هغې ته دوی ا وایي ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي فرای تک نو دغه یو حروف کم ده ښه دې خوا مخکې راځو چې دلته وایي چې سامستګ دې صحیح ده یعنې دا همدغسې صحیح ولیکو دې کې څه غلطي نشته دینه دا خاطر راځو چې دلته وایي چې سامستګ یعنی دوستانو هفته سونتګ یعنی یکشنبه ښه یکشنبه کې چې کم زیات دي آفرین دوستانو یو دانه ان چې دا زیات ده باید یو دانه ته کم شي نو سونتګ یعنی داسې راځي امیدوارم دوستانو پوه شوي په معنا خو پوهېږي چې یکشنبه او نور دا تکراري درس ده ښه دوستانو دلته وایي چې هغه ده wichtige tips bei Krankheit wichtig یعنی رښتیا صحیح یا مهم tips یعنی ټکی bei Krankheit یعنی د مریضۍ سره یعنی مهم ټکی یا مهم ټکی د مریضۍ سره یا مثلا په بل اصطلاح درته وایم یا په بل رقم درته وایم چې په پښتو کې څنګه ووایم یا مثلا مهم هغه کار چې د مریضۍ سره سره کوي لکه مثال د خبرې دلته وګوره ګریپ کنه ګریپ چې شي چې توای دوستانو چې سترونه دي خوږيږي سر دي خوږيږي تبه دي کنه نو دې لکه داسې شي نه چې دي دا ګریپ کیږي کنه یعنی غره ده لکه تبه ودا شي نه نو په تبه کې یا په سر درد کې یا مثال په دې شی کې ستوني درد سره خو بیا څوک غونه نه چملي ولې سر درد او د تبه سره سړی ډیر چملي نو امبیت بلابن باید سړی په کټ کې چملي کنه چې لږ آرام پیدا کی یعنی جوړ شي فلټي ترنکن یعنی ډیر چای سکل او په سیده خاطر کته چې نور چې شه د ستاسي خو خیمه ور سره داسې چې په مغزو کې نشته اوس نو هغه مې سره نه دی لیکلي د دې نه دا خاطر دوستانو دلته ګوري چې باخشمرتن یعنی د خېټې درد یعنی د دې سره چې شي دوستانو داسې په دې ژبه کې خو جوړ ور سره نه راځي کنه مثال د خبرې چې ولې چې مثال خبرې خېټه درد کوي نو د دې سره باید چې ولیکي نو دوستانو باخشمرتن یعنی د دې سره په پښتو کې موږ تاسو حساب وکړو چې خېټه درد کوي مثال کلک شی باید ونه خوري وران شی باید ونه خوري تیز د تاریخ کته یا چې ونه خوري نو خېټه درد باندې خشي خوند داسې خو دې ژبه کې ورسره جوړ نه راځي امیدوارم دوستانو پوه شوي ځکه ما نه دي لیکلي یا دلته مثال خبرې روکن شمیرتن یعنی چې ملا درد کوي د دې سره کوم ټیپونه کوم کارونه ښه راځي لکه په پښتو کې دروند وزن باید اوچت نه کړي خو داسې نور شیونه هم کیدای شي خو ماته په مغزو کې نه خو دا مې لیکل مې نه دي کړي نو دوستانو که تاسې ځان سره دلته چې ټیپ یا چې په مغزو کې نو امیدوارم ځان سره ولیکئ او که نه بیا هغه کې لیکئ لاندې ویډیو لاندې ولیکئ نو چې نور دوستان هم ترې نه ولیکي
نو دغه درس دوستانو چې سره مې شریک درایون زیبڅیږي یعنی دغه د صفحې شمیره ده دوستانو. نو امیدوارم دوستانو چې د ستاسې دپاره پکې چې هغه شوي یعنی استعمال شوي یعنی د ستاسې د کار جملې پکې زه خو امید لرم چې دغه جملو کې د ستاسې د کار جملې استعمال شوي خو ولې نور چې دي نور غونډې تکراري دي خو بهرحال زه هم نه پوهېږم والله اعلم. خو ښه دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان او ښې چارې.